بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یو چې یو ځل بیا در سره یو او په خپله یوه بله لیکنه باندې په خپله یو بله برخه درس باندې در سره تمیږو. موږ په ننني درس کې د یوې ښې لیکنې په ځانګړنو باندې غږیږو. د یوې ښې لیکنې ځانګړنې کومې دي؟ دلته البته موږ په دوو برخو باندې ویشو چې هغه د مفهوم او منځپانګې او پیغام له مخې دي، او همدارنګه بیا هغه نورې چې بله برخه چې ده هغه د دغه له مخې ده، د فورم له مخې ده. موږ راځو دې ته چې زمونږ لیکنې باید کومې ځانګړنې ولري. د یوې ښې لیکنې ځانګړنې. البته یوه ښه لیکنه چې موږ کوو، یوه ښه ځانګړنه یې دا ده چې لیکنه باید د خلکو روحي او نورو معنوي غوښتنو ته ځواب ووایي. روحي او معنوي لیکنې په څه معنا؟ مثلا موږ یوه لیکنه کوو، کله چې دا لیکنه زموږ څوک اوري یو روحي ډاډ ورته حاصلیږي. مثلا زیاتره ادبیات او ټولنیز علوم داسې دي چې طبابت سړي ته دومره حوصله او دومره ډاډ نه ورکوي لکه څومره چې ادبیات ورکوي، لکه څنګه چې ارواپوهنه ورکوي. نو دغسې لیکنې چې له روحي او اعتقادي پلوه خلکو ته یو خاص ډاډ ورکړي. لیکوال باید دا کوشش وکړي چې د یو چا رواني امنیت زیانمن نه کړي، بلکې د رواني امنیت لپاره یې دغه وکړي، یو ډاډ ورکړي. مثلا اوس وخت کې چې د کرونا ناروغي راغلی ده، که ځینې لیکنې موږ ولولو هغه موږ ډېر ورخطا کوي، خو ځینې نورې بیا داسې دي چې یو ډاډ موږ ته راکوي، او دغه ډاډ چې دی دا ډېر مهم دی. مثلا روحي درملنه. حمزه بابا په خپلو دغو کې خاطراتو کې لیکلي چې یو وخت کې موږ د لوړګي په بازار کې ناست وو چې د جنب یو موټر راغی، سرویس موټر، او یو کلنډر چې ډېر تږی او د اوړي ګرمي ور رامنډه کړه. د مستري دکان کې د کټ لاندې منګی پروت و، دا منګی په سر راواړو. یو چا ورباندې غږ وکړو چې تیزاب دې وڅښل. هغه یو دم پرېوت او خلکو رامنډې کړې او لاسونه او پښې ورته مږلې. یو بل چا غږ وکړو چې نه تیزاب نه دي، اوبه دي، دا دی زه یې څښم. هغه سړی بیرته کلنډر نیغ کېناسته. روح او اروا زمونږ په یوه ښه خبره باندې خوشحالیږي او په یوه ښه خبره باندې، یو بده خبره باندې خفه کېږي. او عمردراز مروت وایي چې زه په یوه خبره مرم، عمردراز مروته زما د قتل ډېر سوچونه د یاران نه کوي. باور وکړئ چې په یوه خبره دا مبالغه نه ده، په یوه بده خبره باندې چې یو چا اورېدلې ده، یو دم د زړه حمله ورباندې راغلې ده او مړ شوی دی. یعنې یوه خبره په روحي لحاظ باندې یوه خبره دومره لوړ ځای لري یا دومره دغه لري. هماغه د مولانا او دغه خبره ده، د مولانا جلال الدین برخي او ابن سینا ترمنځ چې ابن سینا خلکو ته درمل ورکول او مولانا دمول. ابن سینا ورته وویل چې زما ټول کاروبار دې خراب کړی دی، زه ورته درمل جوړوم او چې ته ورباندې یو چوف وکړې هغه جوړېږي. نو مولانا په ډېر قهر باندې ابن سینا ته وایي چې غلی شه داسې او هغسې، هغه چپ کېږي. بیا بېرته ورته وایي چې ګوره په یوه خبره باندې مې داسې چپ کړي
چې هېڅ زما په وړاندې باندې د یوې خبرې کولو جرأت حاصل نه کړم. زه خو په هغوی باندې د خدای قرآن وایم او بیا ورباندې چوپ کوم، نو د هغې تاثیرات به څومره لوړ وي. په هر صورت موږ وایو چې لیکنه باید د خلکو روحي او نورو معنوي غوښتنو ته ځواب ووایي. یعنې هره لیکنه باید دغه خصوصیات او ځانګړنې ولري. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې په لوستونکي کې د تخیلي او بدیعي ځواک روزل. یعنې یوه لیکنه سړی ولولي نو دواره فکر کولو ته وهڅوي، یو فکر ورته ورکي، هغه بدیعي ځواک چې د لیکلو ځواک هغه وتخنوي او ژور فکر ته وهڅوي. ډېر کله ځینې خبرې داسې وي چې موږ ورته متوجه نه یو، زموږ په شاوخوا کې زموږ په ماحول کې، خو کله یو چا نه یې واورو وروسته زموږ فکر پیدا شي چې او دې خو هغه چې څنګه وویل لږ نور کار هم پکې پکار دی، زموږ ذهن هم په کار وغورځېږي، موږ هم هغه خبرې ته متوجه شو. نو هم مو هغه بدیعي ځواک وتخنېده او هم راسره د هغه فکر قوه هم پیدا شوه نو او وهڅېدو. بل دا ده چې یوه ښه لیکنه باید د دې جوګه وي او یا دا دغه پکې لوړ کیفیت پکې چې یو څوک یو چاته نوي معلومات ورکي، له نوو پیښو او حالاتو سره یې اشنا کي. یعنې دلته ابتذال رد شوی دی. که مثلا په یو موضوع باندې 10 لیکنې نورې بل چا کړي او ته پکې نوی اړخ نشي پیدا کولی او په 11 ځل هم پکې لیکنه کوې، نو داسې مسایل پکې رابرسېره کړي چې هغه هېڅ نویوالی نه لري. نو دغسې لیکنه یوه ښه لیکنه نه ده. ښه ځانګړنه د یوې ښې لیکنې دا ده چې اورېدونکي ته تازه معلومات ورکړي، نوي معلومات ورکړي او هغه وهڅېږي چې دا لیکنه بیا بیا ولولي. بل دغه لفظي او معنوي صنایع پکې په ډېر ښه شکل باندې کارېدلي او خلک مطالعې ته وهڅوي. یعنې داسې الفاظ پکې کارېدلي چې اوس هغه مثلا واورېدل، ځینې مسایل پکې داسې نور فکر او نور ډېرې مطالعې ته یې وهڅوي. اوس ما یوه لیکنه ولوسته، یو څه معلومات یې راکړل، خو نور یې دې ته واداره کړم یا دې ته یې مجبور کړم، ویې هڅولمه چې نورې لیکنې هم ولولم، مطالعه کړم. نو دا هم د یوې ښې لیکنې دغه دی. بل خلکو ته د ټولنیزو ښېګڼو روحیه ورکي. ډېره مهمه خبره دا ده، لیکوال چې قلم اوچتوي، د لیکوال قلم اوچتول دا به د یو رسالت له مخې، د یو مسؤلیت له مخې، دا اسانه خبره نه ده. کله چې موږ وایو قلم سپېڅلی دی، قلم پاک دی، قلم باندې باید هغه لیک وشي چې هغه د ټولنې په درد دوا شي او خلکو ته ټولنیزې ښېګڼې بیان کړي، یو ټولنیز فکر ورته ورکړي او خلک وهڅېږي چې دغسې لیکنې ډېرې ولولي. بل لیکوال لکه څنګه چې موږ مخکې د لیکوال او د شاعر په تعریف کې دا خبره وکړه چې لیکوال او شاعر هغه څوک دی چې د ټولنې درد دوا کوي، د ټولنې درد رااخلي، خپل الفاظ ورسره ملګري کوي او بیا نورو ته ورکوي. د ټولنې یو ډول ترجمان دی، د ټولنې سترګې دي، د ټولنې غوږونه دي، د ټولنې فکر دی. ځکه ټولنه خو زموږ په دې حالت کې ده چې په فقر کې ده، په ولږه کې ده، په تعلیمۍ کې ده، د تعلیم کچه پکې ټیټه ده. هغه بنیادي حقوقو ته یو څوک لاسرسی نه پیدا کوي. اوس یو څوک په دې نه پوهېږي چې که زما په محکمه کې د یو چا سره دعوه شي نو زه به څه کوم. په دې نه پوهېږي چې زه حق د دې لرم چې یو مدافع وکیل ونیسم. مدافع وکیل پېژنیم نه. زموږ ستاسو کلتوري ټولنه ده. لیکوال دی چې د همدغسې لیکنو له لارې خلکو ته شعور ورکوي. مثلا ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې معلوماتو ته لاسرسی زموږ حق دی، یا په دې نه پوهېږي چې د قانون تر مخه دولت مکلف دی چې خپل ولس ته ډوډۍ پیدا کړي، د هغوی د سرپناه غم وکړي، خلکو سره مرستې وکړي، خلک د بېوزلۍ نه راوباسي. دا اساسي او بنیادي حقوق دي د عوامو
یا د عامو خلکو یا د ولس په دولت باندې. خو خلک پې نه پوهېږي دا کار به څوک کوي؟ دا کار به لیکوال کوي، ځکه لیکوال خو پوهېږي، قلم ورسره دی. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغه څوک چې پوهېږي له هغه چا سره چې نه پوهېږي برابر نه دي. عالم او جاهل نه دی برابر. لہذا دا زمونږ د لیکوال مسؤلیت ده چې خلکو ته عامه دغه ورکړي، پوهاوی ورکړي. بل زمونږ لیکنه یا زمونږ لیکنې باید د دې جوګه وي چې دینی او انساني ارزښتونو ته کار وکړي، یا دینی او انساني ارزښتونه زمونږ په لیکنو کې ځای په ځای شي. یا زمونږ لیکنې باید د دینی او انساني ارزښتونو ممثلې وي. که چېرته موږ یوه لیکنه کوو او هغه زموږ د دینی ارزښتونو تمثیل ونه کړي، نو موږ هغه زموږ ښه لیکنه نه ده. ځکه زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او په معمولا په اسلامي ټولنو کې اسلامي ارزښتونه هغه لوړ ځای لري او ورسره انساني ارزښتونه. خو اسلام دغسې یو دین دی چې انسانیت یې نه دی رد کړی، بلکې د انسانیت لپاره یو ښه پیغام لري. خدای پاک وایي چې که دا قرآن ما په غرونو نازل کړی وی، دا به د ویرې نه تیکه تیکه شوی وی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، دا به د خدای د ویرې نه تیکه تیکه شوی وی. نو څنګه چې دا دین او دا کتاب انسان ته راغلی دی، نو انسان باید له ځان سره فکر وکړي چې انساني ارزښتونه څنګه خوندي کړي. نو د لیکوال مسؤلیت هم همدا دی چې په خپلو لیکنو کې انساني او اسلامي ارزښتونه یا دینی ارزښتونه دا خوندي کړي، او دا لږ تر لږه په ځان باندې لازمه وګڼي چې زما مسؤلیت دا دی چې د یو چا اعتقادات مجروح نه کم، بلکې د یو چا اعتقاد ته د احترام په خاطر باندې دا کار وکم. ګاندي ته یو چا وویل چې ته خو په هندوستان کې پیدا شوی او بیا د دې هندي ټولنې د عقیدې پیرو سړی وی، خو لاړې بیا دنیا دې ولیده، اوس بیا راځي او هغه د خصا عقیدې ته یا هغه فرسوده عقیدې ته چې اوس هم په غوا باور لري او غوا ته په ډېر لوړ مقام باندې قایل دي، اوس هم هماغسې ته د غوا ته په احترام او د یو معبود په شکل باندې ورته قایلې، لہذا ولې داسې کار کوې؟ خو هغه ورته ویل چې زه په دې پوهېږم چې غوا یو موجود دی او دا هېڅ شی هم نشي کولی، یو حیوان دی، کیدای شي چې د شودو او د دې په خاطر باندې سړی وساتي، تر دې زیات ورته قایل نه یم. خو څه شی چې ما دې ته ډېر مجبوروي هغه د هندي ټولنې هغه اعتقادات دي چې زه مجبور یم چې ورسره ومنم او یا زه ورته احترام وکم. نو چې هغه د یوې باطلې عقیدې څښتن دی او د دنیا فیلسوف دی او دا اوس په نړۍ کې د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي د لارې یو لوی پیرو دی چې د مارتین لوتر کینګ او یا مثلا د پاچا خان، د نیلسن منډیلا او د ګاندي زیات ذکر کیږي. یعنی د نړۍ داسې یو متفکر دی، یو لوی شخصیت دی، خو بیا هم هغه خپلې ټولنې هغه له کاره لوېدلې عقیدې ته هم دغه دی ژمن دی. نو موږ د خپلې عقیدې او د خپل دین چې زموږ دین او عقیده په ډېر لوړ ځای کې قرار لري، دین زموږ د ټولو مشکلاتو لپاره حل لارې راایستلي، یو آسماني کتاب زموږ په مخ کې پروت دی، ولې خپلو دیني ارزښتونو ته قایل نه شو؟ لیکوال باید دې برخې ته ډېر دغه وکړي. او که چېرته خدای ناخواسته زموږ ځینې لیکوال دغې برخې ته متوجه کېږي، نه هغه بیا د ولس د خوا نه ریجکټ کېږي، ځکه یا ردېږي، یا زموږ ټولنه چې ده دا اسلامي ټولنه ده. ښه، بل د لیکنې د ثبت له مخې
د یوې ښې لیکنې ځانګړنې اخوا محتوا او اوس په سبک کې راځو یا چې هغه فورم یا چوکاټ کې راځو. لیکنه باید ساده او روانه وي. دغه د سادهګۍ او د روانۍ الفاظ ډیر زیات ذکر کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې په داسې الفاظو باندې لیکل شوي چې هغه الفاظ هم له کاره لوېدلي او د کوڅو الفاظ یې او څنګه نه، هماغه الفاظ چې زموږ ولس یې کاروي، هماغه ویونه چې زموږ ولس یې کاروي، خو د لیکوال هنر دا دی چې هماغه ساده الفاظ د هغوی په ژبه باندې داسې سره وپیي چې بیرته هغوی ته هم لوستل خوند ورکړي، نه چې په داسې شکل باندې چې هغوی ته هم هغه لیکوال یا د لیکوال لیکنه بې خونده ښکاره شي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې د کلام عفت او د فکر سوچوالی پکې په پام کې نیول شوی وي. ډیر کله موږ ځینې لیکنې ګورو چې هغه د کلام عفت پکې نه ساتل شوی. مثلا یو بل ته بد ارادې پکې ویل شوي، یو بل پکې سپک شوي، د یو چا توهین پکې شوی. هیڅ وخت باید موږ که هغه زموږ ادبي لیکنې دي که ژورنالیستیکي لیکنې دي په دې کې باید موږ څوک توهین نه کړو. ژورنالیزم هم د یو چا شخصیت نه توهینوي، بلکې هر یو ناوړه عمل چې دی هغه د غندلو وړ بولي. نو لکه څنګه چې ژورنالیزم خپل اصول لري او دغه اصولو مطابق موږ لیکنې کوو او خلکو ته خپل پیغام اورو ورسو، همدارنګه لیکوالي هم د لیکوالۍ اخلاق موږ ته دا اجازه نه راکوي چې زموږ کلام دی بې عفته د فکر سوچوالی دی پکې نه نیول شوی او د یو چا نه په تعصر باندې موږ دغسې یوه لیکنه وکړو چې یو څوک خوشحاله کړو خو یو بسته قوم، یو ولس، یوه ډله، یو ټولۍ دا موږ خفه کړو. نو دا کار باید ونه کړو. بل مفهوم پکې په ښه شکل باندې بیان شوی وي چې کله موږ خپله لیکنه کوو د ځانه سره دا فکر وکړو چې دا موږ چاته کوو. دا لیکنه باید یو څوک اوري، کله چې څوک اوري خو په ما باندې قضاوت کوي که زما دا مفهوم ښه نه وړاندې شوی، خو دا بیا د همغه دغه په څیر دی، تولید په څیر دی زما چې په بازار کې دغه نه لري، اخیستونکي نه لري. بله خبره دا ده چې موږ کله د نورو له اثارو نه استفاده کوو، نو د نورو د اثارو نه استفاده باید ډیره په امانتدارۍ وشي. مثلا داسې ونه شي چې د یو چا پوره لیکنه موږ را اخلو او بیا پې خپل نوم ږدو. نه، دا امانت نه دی، دا خیانت دی. نو خپله لیکنه د ابهام او ابهاماتو نه خلاصول پکار دي او کم فکر چې پکې ته وړاندې کې ستا کم مفهوم دی هغه په داسې الفاظو کې وړاندې کړه چې خلک پې پوه شي، د ابهام د وریځو نه یې وساتئ. بل دا ده چې دا صحافت هم ډېر ښکلی دغه دی. پرون زه په یو کتابتون کې ناست وم، هلته یو نوی کتاب چاپ شوی و، رښتیا چې ما ولیده نو کتاب قیمت هم زیات و نو او ښه تاریخي کتاب هم و چې ما یې صحافت ولیده، قیمت یې ورته 1200 افغانۍ ایښی و. نو چې ما هغه صحافت ولیده ما ولې بالکل دې باندې خو ارزي، ځکه دا کم مصرف چې په دې کتاب باندې شوی دی او ډېر پنډ کتاب دی، مطالب هم ډېر دلچسپه دي او محتوا یې ډېره دغه ده، خو په اشکالو یا په فورم کې ښه صحافت هم راځي. د ښه صحافت یوه ګټه دا ده چې د ورځې چې یو سړی یو کتاب ګوري نو توجه جلبوي. بله ګټه یې دا ده که کتاب هر څومره لوستل کېږي، یو کس نه بل اخلي، هغه یې لولي، بل یې لولي، هغه دغه یې زر نه خرابېږي، د پاڼې کیفیت چې ښیي د کاغذ هغه زر نه خرابېږي. بل دا ده چې که موږ خپل کتابونه په ښه صحافت باندې چاپ کړو د دې معنا دا هم ده چې موږ د دې خپل کار سره مینه لرو. یعنی یوازې یو خپل فکر نه دی چې داسې مو لرې په یو ټوټه کې غوټه که او چاته م ګزار که، نه، موږ د خپل فکر ته د ښه صحافت جامې اغوندو. کله چې خپل فکر ته موږ د ښه صحافت جامې واغوستې
هغه بارجامه م ورته ښه کړه نو لوستونکی هم ښه ګڼي. که دا کتاب موږ په خپل شخصي لګښت باندې یا دا مقاله موږ په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړي هم وي نو بیرته بازار هم لري او څوک یې اخلي. او زه خو د دې طرفدار یم چې موږ چې کوم کتابونه چاپو دا باید وړیا چاته ورنه کړو، ځکه وړیا که کوم کتاب څوک ترلاسه کړي هغه لولي م نه، خو که پیسې پې ورکړي وي قدر یې م ورسره وي. بل دا دی چې که زموږ کتاب بازار ونه لري نو موږ ډېر باید خفه شو، ځکه د دې معنا دا ده چې یا زموږ خلک مطالعې ته وخت نه ورکوي، وزګار نه دي، دا کلتور عام نه دی، یا زموږ په خلکو کې لا هم بېسوادي په دې کچه ده چې د کتاب سره مینه نه لري. پرون زه یو لوی کتابتون ته ورغلم او خفه په دې شومه چې دغسې کتابتونونه چې سړی په بهر کې ګوري نو لسګونه خلک به پکې بوخت دي، څوک به په میز ته ناست دي، چوکۍ ته به ناست دي، په چوکۍ به میز ته ناست دي مطالعه به کوي، څوک به په هغه مایکروفلم باندې کوي، چا سره به کتاب یې په یو څنډه کې به ناست دي لسګونه خلک. مګر متاسفانه ما پرون ولیدل چې غیر د هماغه خپله دغه نه څښتن نه د دې کتابتون بل هېڅوک مې ونه لیده چې ګوندې هغه راغلی و دلته، هسې پکې څوک وګرځي هم د سړي یو تمه پیدا شي چې راځه دومره څوک خو شته دی چې ادبي ټنیکه خبره دلته لږ زموږ اوربل دی. نو هغه د نه پوهېږم د چا شعر دی چې که پښتون خپل کړي کتاب نو جنګ ګټي جانانه. نو موږ باید کتاب خپل کو، قلم خپل کو. که کتاب او قلم خپل نه کو نو په دې نه کېږي چې څو پورې به موږ غرونو ته ځو، څو پورې به په غرونو کې ګرځو او تر څو پورې به په چل ول دا قدم اخلو، تر څو به په چل ول باندې قدم را سره ږدي، لاسونه به په دروغو په قسم را سره ږدي. نو موږ باید د رښتیاو میدان ته لاړ شو. او په دې 21مه پیړۍ کې چې د انټرنیټ پیړۍ ده، د کمپیوټر پیړۍ ده، او خپل پیغام موږ په څو دقیقو کې یا څو ثانیو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولی شو، نو په دې وخت کې باید د کتاب خپلوي وکړو، کتاب باید له ځانه لرې نه کړو. په هر صورت د لیکنښو او د پاراګرافونو او د جملو او د هغې ټولو اهتمام خو مخکې ذکر که چې موږ باید په دې باندې پوه اوسو چې څنګه لیکنه وکړو، لیکنښې پکې څنګه په پام کې ونیسو، جمله او پاراګراف پکې څنګه په پام کې ونیسو. نو دا خو هغه برخې وې چې موږ او تاسو مخکې ورباندې دغه وکړه، بحث وکړه. بیرته البته دغه ته راغلو. نو لہذا د یوې ښې لیکنې ځانګړنې د مفهوم او د چوکاټ له مخې بحث شوی. هیله ده چې په راتلونکو درسونو کې هم زموږ ملتیا وکوي او موږ یوازې پرې نه ږدئ. زموږ د دې درسونو یو هدف هم دا دی چې خلک ترې استفاده وکړي، او که چېرته ځینې پوښتنې راولاړېږي په یو شکل نه په یو شکل باندې سره په اړیکه کې شو او هغه پوښتنې حل کړو. نو تاسو لپاره د دې لیکنې وخت، د دې درس وخت هم همدومره و. په نورو درسونو کې مو ملتیا وکړئ او راسره اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.